د کندوز ولایت د ښاري پراختیا او نظم کمیسیون غړو د خپل فعالیتونو پر دوام دا ځل د کندوز ښار یو شمېر بازارونه منظم او پاک کړل. دغه کمیسیون مسؤلینو ټولو هټیوالو ته امر کړی چې ژر تر ژره د سړک غاړې پاکې او خپل مالونه د له واټونو څخه راټول کړي. او هغه کسان چې یعنې ستونزې مشکلات لري، یعنې دستفروشان دي یا نور نهادونه دي یا نجاران دي، فلزکاران دي، موټرسایکل سازان دي، مستریان دي، د ښار په مختلفو برخو کې دوی په مشغول کار دي. دوی ته موږ اطلاعیه هم ورکړې او خبر هم ورکړی. د دوی لپاره موږ جایونه انتخاب کړي دي. دوی کولی شي چې ښاروالۍ ته راشي او جایونه صنفونه چې موږ ورته د دوی لپاره مد نظر نیولي چې هغو کې موږ ترتیب کړو او دوی عملا خپله کارونو ته ادامه ورکړي. په همدې مهال یو شمېر هټیوال د ښاروالۍ د ادارې د دې کار د هرکلي ترڅنګ له دې ریاست څخه غواړي چې ورته مناسب ځای برابر کړي. ما از کارکردهای شاروال صاحب واقعا راضی هستیم. دیگه بعضی دکاندارا خداوند انصاف بده، از یک دکان دو دکان جور کردن، دم روی دکانشان یک دکان دیگه جور کردن. یک کسی که میخواهد از جاده بگذره هیچ وقت از جا گذشته نمیتونه. ای بارگر شاروال بسیار راضی هستیم که این شهر را پاک کرده، بسیار شهر بسیار خوب شده. دیگه یک صلح آرامی را آورده، بیخی بسیار خوش هستیم. له بلې خوا د کندوز یو شمېر اوسیدونکي د ښار د پراختیا او نظم کمیسیون د دغه کار ستاینه کوي او د دغه بهیر پر دوام ټینګار کوي. وقتی که 2 سال شده عمارات آمدن، الحمدلله سرک‌ها، کوچه‌ها و جایهایی که بود داخلی بند بودن همشان و الحمدلله همشان پاک شده، ستره شده و روز به روز پیش بالاتر رفته میرن و جایی که هر جایی که هست دسترسی دارن و میرن خود میرسانن اونجا و کارهای خود تمام میکنن. خوش هستیم و راضی هستیم و امیدواری ازی داریم که ازی بیشتر شود. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو ورځو کې هم دغه کمیسیون د کندوز ښار لومړی او دویم کمربند تنظیم او پاک کړی و.